په خیر ملګرو، مولانا سمیع الله خاطر ته وایا انتخاب د نظمونو شروع کیږي او کچاوي چې مولانا خاطر صاحب ورک دی ورته وایا بنگلاديش اړخ تللی د مولانا دغه نظم چې نن په ټرند کې دی دا لیکلې چا دی او بیا زمزمه کړی چا دی او دا خپور کړی چا دی دغه اړخ ته راځم. خو مولانا چې کوم دی مولانا جلال الدین رومي کم چې په بلخ کې پیدا شوی او تاسو به اورېدلی او کتلی به دغه شاعري او دا نه صرف په مسلمانانو کې ډېر مقبول دی بلکې په نان مسلمز کې په ټرکی کې په عربو کې یو څه اندازه په امریکا کې په برطانیه کې کم خلک چې د تصوف سلسلې یا به تور ریسرچ یا ور سره وابسته نو هغه خلک مولانا جلال الدین رومي صاحب ډیر زیات خوښي او په تاریخ کې کومه وګورو د مولانا د ټکه پړومبي ځل باندې مونږ تخکاری د پرد خبره کوم نو دا په دې سیمه کې په دې منطقه کې په فارس کې او په هند کې د مولانا جلال الدین رومي نه راخور شوی دی. بیا دلته د مذهبي عالمانو لپاره خاص عالمان خو علم خو د کیمستري او فزیکس هم کې دی شي خو زه د مذهبي عالمانو خبره کوم نو هغې ته خلک په هند کې او زیاتره په هند کې کسه چې د افغانستان یا د فارس په ځینو سیمو کې به شاید اوس هم روایتي خو هلته اخوندان ویلی کېږي یا اخوند یا نور نمونه لا ولایت فقیه مختلف نمونه په عربۍ کې کسه چې په قرآن مجید کې دا د خالق په معنو کې راغلی دی خو بیا په عربو کې د علم دپاره اکثر خلک شیخ لفظ استعمالی عربیان دا د مولانا لفظ چرته په ماضي کې کارول شوی هم نو فلحال فی زمانه د مولا مولوي مولا مولانا دا چې کوم تخصیص دی یا دا نوم غستل دی ورته نو دا نشته. مولانا د دین علاوه په خالق په معنی کې هم او د مخلوق په معنی کې هم استعمالیږي او مولانا د مالک دوست مربی یعنی د مددگار په سلسله کې هم په عربی ژبه کې استعمالیږي. د دې ډیر زیات یعنی د دې کنټکسټوال معنی وي مولانا بالخصوص مولانا لارخود او دلته چې کوم مولانا موږ عام طور استعمالو نو دا د لارخود په معنی کې دی یا د مشر او د رهبر او قائد په معنی کې هم استعمالیږي او بیا په دې کې فتوی دي ځینې خلک ځینې مسلکونه دا نامناسب ګڼي او ځینې یعنی د عالمانو نه علاوه د مذهبي عالمانو نه علاوه نامناسب ګڼي یو فتاوه مې لوسته چې په یو هر دینی علم ته مولانا ویلی شي خو هر مولانا دینی علم نه دا مختلف بیا پتا سو په دې باندې ځان له مواد کته شي خود دې دوست رهبر رهنما مددگار د لارې ملګری لارخود دا د دې مختلف د دې ټکی مختلف توضیحات او تشریحات د کنټکسټ د سیاق او سباق په حساب سره کولای شو. اوس راځم دا چې کم نظم وایرل دی نو ماته داسې ښکاري بظاهره چې دا د نظمونو په دغه سلسله کې چا پیروډي کړې ده او هم دغه قاریانو نمونه هغه ناتخوانان چې دي یا دغه نظمګو چې کوم دي د هغې په طرز کې او د هغې نومونه پې د پاسه بېځای ور اچلي دي باقي په کمپیوټر باندې جوړ کړي دي لږې اوازونه ورله نري کړي دي هغه خلکو ته نږدې کړي دي او په چای چې ویلې هم دی دغه نظم دا پرټیکولر مولانا امیر مقام صاحب نو دا نږدې کړی دی هغه کم چې روایتي دغه مذهبي جماعتونه زمان د هغو نومونه هیر دي خو د هغوی چې کوم نظمونه راځي جمعیت علما او دا بل چې دیر کې کم دي نو د دیو هغه طرز یې خورله نږدې کړی دی یو خو طرز هغه اختیار کړی بل د اواز پیچ ساوند هغه کوالټي او هغه فریکوینسي هغه یو خو وینا په هغې کې کړي ده او بیا یې کمپیوټر باندې ورته نور هم ورنږدې کړی دی نو زما نه دی خیال چې دا اتحادیانو چې په شانګله کې دي اتحادیان دي ګنې داسې قسم کار کړی ځکه هغې ډېر بد ګڼي چې ته د کیمسټرۍ علم تعلیم وې بلکې د کفر وي تو علم که ته وې چې علم د سکول علم یا زده کړې ته علم وې نو هم ډېر خلک په دې بد ګڼي چې ښه نو ته د سکول سبق ته ته د انګریزۍ سبق ته علم وې حالانکې علم د علم خو مسلسل د زده کړې عمل هغه نو کار صحیح کاغه د عصري وي او که عصري علوم وي او که دینی علوم وي او که قدیمي وي او که کلاسیک وي خو زمونږ خلک چونکې دا بس یو
یو مخصوص کړی دی د علم د خاص خلکو سره، عالم د خاص خلکو سره. بیا مولانا په دې خطه کې ما تاسو څنګه وړاندې ذکر وکړو، نو مولانا جلال الدین رومي صاحب څوک چې په بلخ کې 800 کاله وړاندې پیدا شو، فکر کوم که زه نه غلطی کوم تاسو مې درستولی شئ، خو بهرحال دا د هغه دپاره په لومبي ځل استعمال شوی و. بیا ډېر زیات په دې سیمه کې اوس استعمالیږي. خالص عربو کې د دې استعمال کوو چېرته ماضي کې، نو به اوس البته نشته. او د دې کنټکسچوال معنی ډېر زیات سیوا دي دا وخت زما ذهن کې نه راځي. او دا چې چام ریکارډ کړی دی نو دا صرف او صرف د پیروډي په خاطر باندې ریکارډ کړی دی، نه چې حقیقتا غنې دغسې یعنی مخالفین یا ځینې خلک چې جست فار انټرټینمنټ جست فار فن دا کار یې کړی دی. نو د اورېدو کتو بهرحال ډېره زیاته مننه کورم ودان.